مشکل ده کی او کشران پکې شته یعنی د شپېتو نه بره دي بس او د ویشتو دي چې کوم دی هغه خاندي لګیا دی نو که دا خبرې غلطې وي خو هم دې راته ووایي صدر صاحب یو اعلان کړی دی انشاءالله دې نه پسه وایي چیلې به راځولانډو هغه بالکل او هغه قدرمنو سلامونه مې قبول کړي صابر جان یم ملک نقیب الله صاحب را سره بیا ولاړ تاسو پوهېږئ یا لکه صابر جان ستاسو سره دواړو دا یارانه ډېره زیاته پخه ده خبره دا ده مخکې به ځوانان چې ځوانان اوس هم چې کوم دی نو دا پروګرامونه کوي کله چېرته کله چېرته خو داسې ډلې راټولول دا ډېر ګران کار دی ځکه چې جمعې هم شروع شو او دا مشران ډېر کم د کورونو نه راوړي پته نه لګي چې څه ګیګل سینګیاره سره ده او دا مشران نو بس بیا څه پروګرام نن دې بیا څه نن د صابر جان او ما هغه د کبابو د کړي خدا ده چې دې ځل لږ په دړو باندې وشو مخکې په کلنډر کړی دې ځل ډرې وي تاسو به انشاءالله او درنو همدې بوډاګانو مشرانو په خپلو شاباس چې دا کوم مشران راغلي دې سره ته په خپله خبره انشاءالله صحیح ده کوم ملګري چې راغلي دي هغوی نه به تپوس هم وکړي چې کباب پرته څنګه ولګي او راتلونکي څه ملګري پکې افریقیان هم دي هغوی ته به دا وو چې فروټ کې څه خوښوي به دا تپوس او کابو کې خوښي ورځو السلام علیکم ملګرو یو ځل بیا د حجرې پروګرام کې د پی کې سټاپ په شیشه باندې زه ملک نقیب الله صابر جان سره مونږ سره خوا کې زمونږ صدر اعظم خان دی جي د سره خبرې کوو دا کوم پروګرام چې را جوړ شوی دی نو د دې سرپرسته مونږ دی دا ستاسو په خوښه باندې شوی او دا ملګري ټول راغونډ شوي انشاءالله ټولو ملګرو سره به مختصر خبره کوو سر صاحب د پروګرام حواله کې څه وي پروګرام خو ډېر اعلی او ډېر ښایسته پروګرام و خلوصو پکې مینه وه پکې او ټولو نه اهم خبره پکې دا ده چې ګلالي ملګري زمونږ ټول پکې راغونډ شوي وو هغوی مونږ له ټیم راکړی او د خوراک نه زیات د هغوی لیدو او خبرو خوند او جري نن سبا چېرته خلکو موبایل خوړلی دي موبایل یې خلک نو داسې مجلس داسې جوړېده دا ډېر ګران کار دی سر صاحب دا کوم ملګري چې راغلي دي نومونه به څومره څه زما همزولي دي سره رانه مشران خو پکې مشکله ده کی او کشران پکې شته یعنی د شپېتو نه بره دي بس او د ویشتو دي کباب څه خوند وږي کباب کې څه پخېږي کباب کې خو بیخي خبرې نه وي د پېښور کباب پینم ښه کباب خو خلوصو پکې د دې ملګرو دواګانې مینه وه نور ملګري به ډېر خبرې کوي او منډ به ټول ځکه بیا دا لنډه ډېر لرې باچا صاحب پروګرام والا کې سره به څه وي بسم الله الرحمن الرحیم پروګرام زه درته وایم چې بالکل A1 ماشاءالله اولی A1 اول نمبر خدای الله تعالی دې سمینه جی ته ډېره ښه ورځ ورکړي او د دې نه دې خدای ورته ښځې ورکړي نو مطلب دا دی چې د هغه داسې او د مینې ډک او دا ټول دوستان چې کوم دي دا زمونږ ډېر د مینې او خواږه مونږ چې کوم ځای کې شمولیت کوو که نه نو خلکو ته دا وایو چې بی دې پارټۍ کې که نور څه شته او که نشته خو عزت پکې ډېر نو دلته چې څومره ملګري راغلي دي نو ماشاءالله د یو بل انتهایی عزت کوي او نور رحمان اجي چې کوم دی هغه خاندي لګیا دی نو که دا خبرې غلطې وي خو هم دې راته ووایي بابا مونږ له ورورولي جوړه کړې باچا صاحب ستاسو د مخه ځایه وي خو ګپ شپ به هم لګاو بالکل دا دوه میاشتې تېرې شوي دا ستا څنګه تېرې شو شوګر دې زیات شوی و که نه شوګر مې نشته خو زه ډینګي راګیر کړم یار نه جی کنه نه مونږ به چې کوم ځای وکتې نو چې کوم ځای به سیرت النبي پروګرام او دا پروګرام کې به چې کوم ځای زمونږ داسې سپین ګیري خلک وي الوا خو پکې وي بالکل وي پکې الواګانې د خوړل یې کړی دی خو شکر دی شوګر مې نشته ځکه مې خوړلی الله دې ټولو ته خیر ورکړي لالا اصل کې خو ځینې لږ داسې سپین ګیري ښکاري خو کم عمر دی او ماشاءالله د دې ویډیوګانې ټیک ټاک د نور رحمان لالا نم ډېرې زیاتې بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم د پروګرام په حواله سره به خبرو کوو پروګرام ډېر بهترینو ډېر ښکلی پروګرام او هغه د اعظم خان لالا خبره د هر سنه د میټینګ مزه وکړه د ملاوېدو مزه وکړه د ګپ شپ مزه وکړه
او نقیب الله ملک صاحب له الله پاک ډېر ژوند ورکړي الله دې بیا همت ورکړي چې دغه سم بیا یو ورځ راغون کړي نو په دې ورځو کې چې کوم دی په دې لنډ تنګ وخت کې نقیب صاحب مونږ راغون کړو دا د ډېر همت او ډېر خوند وکړو الله دې ټول مرګري خوشاله او آباد لري زمونږ پروګرامونه داسې دي چې بس هغه خبره د موبایل هغه اعظم خان لا خبره مګه ده چې سهار څو کې بیل کړي دي او بیټکونه چې کوم دی وجري وخوړي وجري ختم شوي وجري نشته بیټکونه شو ټي وي ګان نشته هغه بین الاقوامي خبرونه نشته بس هر سړي سره جیب کې ټي وي دی او سکرین هم دی بس خمشغول دی څوک چاته جوړ نه دي نو دا تا چې کوم ګیدرینګ وکړو د دې تاسو شکریا ادا کوم دا تاسو را لې الحمدلله تاسو موږ شکریا عثمان علي لا لا تاسو دې حواله سره سوې ماشاءالله دې راغلي بادشاہ صاحب رقم سید لاله چې کوم خبرو کې نو بس هغه ډېر ښه خبرو ډېر ښه پروګرام او موږ ډېر زیات مطمئن دي پروګرام نه دې کې موږ ډېر زاړه مرګري بګرالو په خلاص شو نو بس موږ تام شکریا ادا کوو او ټول مرګرو شکریا ادا کوو جی جی زموږ دا کم ګروپ چې دی دا ټول ملګری زموږ خپل ګروپ دی ښه د پښتنو د ان پی ملګرو پاګه دا اډمن ارشد خان دی دا ټول چغه دی و یو دی مونږ راغونډي نو دنه ستاپما په اوري څه خبره ته شیر او مدا زموږ د ګروپ ملګری دي ماشاءالله موږ هر ځل ډېر ښه پروګرام کوو دا زموږ مشران یې موږ مشران یې موږ شو یو مشران ډېر ښه خبرې وکړي او ډېر مننه ایاز خان را سره زموږ د مساعدې صدر دی د عوامي نېشنل پارټي ایاز السلام علیکم موږ صابر جان ته ډېر خوشاله کو چې د راشي او موږ ورته وایو دا زموږ د بوډاګانو یو خپل سیستم دی جی موږ خپل ځوانولو د پاره خپل هغه جذبات راخره کولو د پاره داسې پروګرامونو کې حصہ اخلو او د مرګرو ته وایي چې په زور هم روبوځي خو دا پروګرام جوړوي دا زموږ ټول ډېر خواږه د پارټۍ کلي د خپلې خاورې د ورورولۍ ملګري دي او موږ ورته ډېر خوشحاله یو چې دا میاشت کې هفته کې 15 ورځې پس د 7 منټه نیمه ګنټه به زموږ په خوشحاله کېږي مهرباني جی یو سوال تاسو کوم جی اکثر زموږ مشران تاسو کوي د سیره سو پخې نو موږ ډاکټر صاحب ته دوی چې یو خې کدوه خې کدرې خې په څلور ملک صاحب خبره داسې ده چې یو نه دوه خې دي د دوه نه درې خې دي د درېو نه څلور خې دي په چاته څوک بل څه باندې خې دي دا ملګری یادې کنه چرته ځینې و یو نه دوه دا ټول ملګري ښه پوهېږي او خبره داسې ده چې دا د ان پي د مرګرو جی خصوصي درې میاشتې هر درې میاشتې پس دلته پروګرام یې سمینه جي صاحب په ځای کې ماشاءالله ماشاءالله خو لکه دا د ضروري نه ده چې صرف همدا مرګري دا د مو د پارټۍ چې هر یو مرګري او د دې پروګرام نه خبرېږي نو پکار ده چې دې کې شرکت کوي اوس به خبرې صابر جان دا زمونږ کوک دی چې نور څومره پروګرامونه یې کړه نو ماشاءالله دی مونږ له پخلې ماشاءالله ونن په دې نه مونږ تاسو کو نن دې پخلې نه مستفید د کړۍ په سر ته مطمئن ته محتاج نه دي زمونږ د تپې مشر مخکې د عوامي نېشنل پارټۍ بیا چې کوم دی اوس دی لاړ د صوبې سالار د ضلع خدایي خدمتګار د باچا خان چې کوم دی نو د هغې سالار دی ماشاءالله رحمان سالار صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه د ټولو ملګرو چې دلته راغون شو او ډېر ښه محفل او ډېر خوند وکړو او لیدل کتل شو هسې عام مخکې موږ کې ملاوېږو لکه دا ملاوېدل دا یو ډېر ځان له حیثیت لري او ځان له خوند لري او یو حجره ده لکه د حجرې ماحول دی او څونه ملګري چې دا ټول حجرې د جرګې ملګري دي او ډېر زبردست او زموږ خو داسې ملګرتیا ده هر چا ته دروازې کولو دي دا د یو سړی نه و چې دا یو ګروپ او یا یو سوچ مونږه د ورورولۍ په حیثیت یو انجوایمنټ دپاره بس مونږ راغونډي وو داسې پروګرام کوو او د سمیرې صاحب دې ډېره مننه چې دلته کې مونږ اکثر راشو مونږ سره خاطر زمونږ ملک فرهاد صاحب هم ناست دی ته تاسو څه داسې نصیحت کوئ څه داسې واز د پروګرام باره کې نو ملک صاحب خو ماشاءالله د ضلع صدر هم پاتې شوی دی اوس خو د ډویژن سالار دی مونږ به دې ته څه زمونږ د پی کې کینډیډیټ تاسو د پی کې 84 کینډیډیټ هم دی انشاءالله کېدای شي که جون وی را روان شي نو دوی خو په خپله قابل دي لکه مطلب چې په هر څه پوهېږي په سیاست هم په جرګه هم په مرکه هم مونږ درته درپرېږې مبارک هم شه دا ناسم ځکه میلو کوي چې ګوره ته دې ټولو کې د کریر نصر دانې زمونږ د پي کې کینډیډیټ او بیا چې تا له مونږ درکو څنګه غلی ناستې او بیا هم پلار شي دا ته زمونږ د سر تاج ودرېده دا دي ملک فرهاد د زرخانې د پي کې 84
د نن محفل خو تاسو زلمی هزارې بابا ځکه بالکل نن چې کوم زموږ دا پروګرام ملګري راغون شوي دي دا حقیقت کې د واتساپ د ګروپ هغه ملګري دي چې دا د مختلف کلو سره تعلق ساتي لکه زموږ د مسیزو هزارخانې د پشتخري د ماشو د مختلف کلو لنډۍ دا کلي راغون شوي دي او بیا نن چې کوم د خوشحالۍ خبرم ده او یو واقعه هم شوې وه یو زمونږ ایاز ورور یو اکسیډنټ کړی و او هغې کې الله پاک ډېر زیات خیر کړی و نو هغې کې شمشیر ماما او زمونږ محمد علي ورور ډېر خدای خیر کړی و نو ملګرو ویل چې دا مونږ تپوس پوښتنې راغونډم شي او بیا غټه خوشحالۍ خبره دا وه چې زمونږ د دې ګروپ د دې ډلې چې کوم ملګري دي حقیقت کې پښتانه ټول د جرګې مرکې خلک دي خو د خوشحالۍ خبره زمونږ دا و چې زمونږ ملک نقیب ورور د ډي آر سي ممبر شوی و نو ملګرو څه خوشحالیانې وي او څه تپوسونه وو په دې کې دا ملګري راغونډ شو او دومره حقیقت خوندور پروګرام و چې په خپله کباب جوړول پخول بیا هغې خوراک نو زه ټولو ملګرو ته ستاسو د دې شیشې په وساطت دې چینل چې ملګرو دارنګ ګیدرنګ دارنګ راناستې د مینې محبت د یووالي دپاره کوئ ځکه چې یو ډېر ځانځاني نفسي دور دی چې په هغې کې مونږ دا شانتې ښایسته ښایسته محفلو کې ملګري صابر جانه ستاسو راتلو نه مخکې صدر صاحب په خپله کبګیر نیولی او کبابو ته ناست ماشاءالله صدر صاحب یو اعلان کړی دی انشاءالله دې نه پسه وایي چیلې به راځولنډو هغه بالکل او هغه چیلې زمونږ د مرګرو د سر خیرات بندي او د دې محفل ښکلا بندي انشاءالله تالیا لا واه 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 مونږ سره اکرام الله خان زمونږ سابقه ناظم او زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ صدر هم پاتې شوی دی زمونږ د کلي د موسازۍ اکرام الله خان څه ویې دې باره کې دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په اول سمجان کې صاحب شکریہ ادا کوم پر سره فرهاد محمد پی 84 سابق امیدوار دی نقیب الله خان زموږ سابقه صدر صاحب سالار اسماعیل صاحب دا نور ملګري چې څومره راغلي دي ټولو شکریہ ادا کوم چې کوم دا موږ نن دا پروګرام شوی دی نو دا د موږ انشاءالله هغه په دغه کې راځي چې نن 50 کاله وړاندې به کوم زموږ مشرانو په حجرو کې کوم پروګرامونه کول او کوم ملګري به راغونډول او هغه باره کې دا څه موده دا پروګرامونه غي اوس موږ بیا دا پروګرامونه چالو کړي چې دې سره د ملګرتیا یو اتفاق اتحاد راځي او بل دې سره د مرګرو ملاوېدلو شي مينو شي بل د موږ بادشاہ رحمت الله علیه یو کولم دی وی کسپور وی کپور وی دا په شریک وی نو موږ ټول مرګري ان شاء الله که هر څه وی کار وی نو دا په شریک وی زموږ د پروګرامونه ټول مروري موږ او ټول مرګري چې څونه دي موږ خو دا تنظیمي مرګري چې څونه دي موږ صابر جان تاسو د یاداشت لپاره دا خبره کوم چې ناظم صاحب کله ناظم کړه او هغه نه مخکې صدر مو د ملګري به ټول دا غونډول کله به ولته بوتله کله د سفر پروګرام نو ماشاءالله زمونږ ناظم صاحب او زمونږ راځم خان صدر صاحب دې دا ډېر پروګرامونه باندې صحیح مهرباني دا نه زمونږ د بالا چې کوم دی د هغې صدر محمد اسماعیل هم زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ یو ډېر پخوانی ورکر دی مونږ سره د پروګرام کې ناست دی پروګرام څنګه ولګېدو صدر صاحب شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر په حکم خزانه پروګرام هډه ښکلی پروګرام شو مونږ د باچا خان بابا چې وایي چې ما تاسو د پښتون وروري ساده کړې نو وروري دا ده چې دې کې د مختلف کلو کسان راغلل داسې کسانو چې موږ مخکې چېرته نه وو کتلي او یقین وکړه په باچا چې ما مخکې چېرته نه وو لیدلي نو دا مو لیده خو ټولو پښتانو له پکار دي چې دا شانته حجرو کې پروګرامونه ساده او اتفاق د شي موږ خو موبایل حجرې ختم کړي خو واپس داسې کلتوري پروګرام جوړ شي دا حجرې واپس آبادي شي او تاسو بیا د فرخار صاحب د چیدي خبر کوم فرخار صاحب په چیدي نه کېږي ګډوالانې غټه او ګډوالانې د دې پروګرام روغراوا او زمونږ د دې حجرې چې کوم مالک دی سمین الله حاجي صاحب دا صابر جانه تقریبا زما عمر 50 کال دی او په دې 50 کالو کې 40 کالونه
حاجي صاحب زه پیژنم او مونږ سره لکه مونږ د کشرانو د بچو په شان په مونږ خیال کړی دی هر قسم یې مونږ هغه کړی نو دا اجره مونږ ته شپه ورځ کولو ماشاءالله نو دې سره خبرې کوو چې ته په مونږ تنګېږي خو درته نه مه ټوخېږه صابرجان صاحب نو که تنګېږم بلکې ویلکم ورته یم نن مې ډېر سخت ټمپریچر و صحیح او دا څه ملګري د 3 بجو نه راغلي وو خوب یې مو نه کړو صحیح او باقي انشاءالله دې نه پس هغه د تبلیغانو خبرې دي باره کې سم جماعت کې خبره شروع دې نه پته د راروان پروګرام د ټیم خو جام تابعدار ماشاءالله هر واه دې چې پس مونږ کو دغه اسفندیار خان دی جی. دا تحسین الله جی. دی او دا اسف جان دی جی. او د تحسین الله دا اسفندیار خان دا راجو شه دا چې کوم دی جی چې څومره دلته سامان راغلی دی او کاغه لوخي کلرګي وي که درې وي کوبوي بس زمون په خپل نو خبر اسفندیارو د خدمت ذمہواری ده واه واه ډېر نه یاره الله دې چې په دې دغه باندې موږ ته شو بلکې ورته موږ ډېر زیات خوشحالي وو لکه دا ټول زموږ د مشرانو په دې چې دلته راشي ګپ شپ جوړ شي محفل جوړ شي موږ ډېر خوشحاله شو ټول ملګري راغونډ یار خان زنده‌باد ودرېږئ چې یو ګروپ فوټو بس شاباس جمع باندې لګلاس وشت کوي چې او جو باچا زمينه چې لګي واه نه نه بس ټول به کې راځي ټول دوه کوي یا الله یو ملګری د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت نه محروم امر دا دنیا پاتې دنیا د زمونږ الله تعالی هغه دنیا ضرور ولیم قائمه دائمه وساته او په پارټي کې د الله تعالی زمونږ کامیابی واچي چې دا څومره مرګري دي چې دا ټول خوشاله شي د ډېری مودې نه به اثري یو بنوایو نو الله تعالی دې مداراتونه حاصل کړي پاک ذو جلال دې دا څومره مرګري چې راغلي دي دې خدای ډکه جوړه د دې زینه بوتي لیکي ډېر نیکه دې الله تعالی د دې په نامو کې لیکي الله تعالی دې د دې بچی لوي کی الله تعالی دې په قدم قدم باندې هزارها نیکه ورکی ان الله سمونه چې په حکومت وته الله تعالی دې ټول له صحت څومره بیماران چې دي یا الله د خپل حبیب په خاطر باندې یا الله روغ رحمت کی او موږ کې څوک من نقصان خدا دا زموږ دا ګروپ دا دوستی دا ورولي دا قائمه دائمه وساتي او الله امن راو امين جی ډیر زیات خبرې په شریک ورته دوه کې څه خدای دې الله پاک څخه لکه دی وای دا دی وای ما ته اخیری وای خپه دې ډېر الله